سلامونه د خوشحال سپیک مینوالو په هیله چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ یاست. نن افغان لوبډله د نیپال لوبډلې پر وړاندې وروستۍ لوبه ترسره کوي. د افغان لوبډلې لپاره یو طلایي چانس دی. افغان لوبډلې ته یو ډېر غټ چانس په لاس ورغلی دی. که افغان لوبډله د دغه چانس څخه ګټه پورته کړي نو ممکن د نړیوال جام دویم پړاو ته به لاره پیدا کړي. افغان لوبډلې چې تر اوسه پورې په نړیوال جام کې خپلې لومړۍ دوې لوبې ترسره کړي دي، دواړې یې ناکامې لوبې ترسره کړي دي او دواړې لوبې یې بایللې هم دي. افغان لوبډلې ته په درېیمه لوبه کې یو ځل بیا ډېر غټ چانس په لاس ورغلی دی. تېره ورځ پاکستان نیپال ته ماته ورکړه نو افغان لوبډلې ته یې ډېره زیاته ګټه ورسول. اوس که افغان لوبډله نن په نړیوال جام کې د نیپال لوبډلې ته ماته ورکړي نو افغان لوبډلې ته چانس شته چې دویم پړاو ته لاره پیدا کړي. افغان لوبډله به بیا په دویم پړاو کې 15 لوبې ترسره کوي. دویم پړاو ته به 12 لوبډلې وځي. د هر ګروپ څخه به درې لوبډلې وځي. بیا به په دوو ګروپونو ویشل کیږي. په هر ګروپ کې به شپږ لوبډلې ګډون کوي. 15 لوبې به ترسره کوي. نو افغان لوبډلې ته یو ډېر طلایي چانس په لاس ورغلی دی. په دې هیله چې نن د دې طلایي چانس څخه ګټه پورته کړي او د نیپال لوبډلې پر وړاندې یوه ډېره زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړي او وکولی سي چې د نیپال لوبډلې ته ماته ورکړي او دویم پړاو ته لاره پیدا کړي. افغان لوبډلې چې تیرې دواړې لوبې بایللې دي د خراب بیټینګ او د خراب فیلډینګ له امله یې بایللې دي. په لومړۍ لوبه کې د پاکستان پر وړاندې یوازې 103 منډې جوړې کړې وې. په دویمه لوبه کې د نیوزیلینډ پر وړاندې یوازې 2 منډې هدف ټاکلی و او فیلډینګ یې هم بیا دغسې بیکاره فیلډینګ ترسره کړی و چې هغه لوبو ګټل ډېر زیات ناممکن و. په دویمه لوبه کې که څه هم افغان بالرانو بهترین بالینګ ترسره کړ خو هدف دومره نه و چې د دې څخه یې دفاع کړې وای. ډېره کمزورې لوبه یې ترسره کړې وه. نو نن افغان لوبډلې ته بهترین چانس په لاس ورغلی دی. که ښه بیټینګ او ښه فیلډینګ او ښه بالینګ ترسره کوي نو زه پوره باوري یم چې دویم پړاو ته به لاره پیدا کوي. په دې هیله چې ځوانان ډېر ښه وځلیږي، یوازې د افغانستان لپاره لوبې ترسره کړي، د خپلو ځانو لپاره نه، د افغانستان لپاره لوبې ترسره کړي. بیا هم د افغانانو د بریا په هیله.